امریکا باور لري چې پاکستان د خپلو اتومي وسلو حفاظت کولی شي. امریکا ویلي دي چې د اتومي وسلو د حفاظت له پلوه د پاکستان پر وړتیا پوره باور لري. تر دې دمخه ولسمشر بایډن په دې تړاو اندېښنه ښودلې وه چې په غبرګون کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار شوی و. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو بیان د نید پیتل دوشنبه په ورځ خبریالانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې وویل امریکا د اتومي وسلو د حفاظت په برخه کې د پاکستان پر وړتیا او اراده باور لري. هغه زیاته کړه امریکا تل یو محفوظ او سوکاله پاکستان د امریکا د ګټو لپاره ډیر مهم ګڼي او که په پراخه معنا یې ووایو نو امریکا له پاکستان سره اړیکو ته په درنه سترګه ګوري. د یادولو ده چې ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر 13 نیټه په کالیفورنیا کې د دیموکرات ګوند په یوه ځانګړي محفل کې د پاکستان د نږدې شریک چین ولسمشر شي جین پینګ ته د ورپایښو چیلنجونو په اړه خبره کړې وه. په دې ترڅ کې نوموړي ویلي ول زما په فکر پاکستان شاید د نړۍ له خطرناکو هیوادونو څخه یو دی ځکه چې اتومي پروګرام یې غیر منظم دی. بل لور ته د مقاومت جبهې د ووژل شوي قماندان او د هغه د 8 ملګرو مړي نن خاورو ته وسپارل شول. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د ووژل شوي قماندان یار محمد او د 8 ملګرو مړي نن د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه ښه اوسئ.